پټولو بندگانو کې چې کم ستا رشتہ داران بندگان دي لوی حق پاغې کې د مور او د پلار دی. هسې خو په عامو بندگانو کې په موږ لوی حق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. حکم چې د انسان رشتہ دار بندگان دي او د انسان د نسب تعلق ور سره دی نو پاغې کې لوی حق د مور او د پلار دی. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمای وبالوالدین احسانا چې مور او پلار سره دواړو سره ښه سلوک کوي. او بیا فرمای الله اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. عموما چې انسان بوډا شي او کمزوري شي دماغ یې کمزوري شي نو الله ته خو پته ده چې دا پلار ځواني خدا زوی به خدمت کوي بلکې د دغې پلار د زویړو خدمت ته حاجت هم نشته. که د مور ځوانی بچی به لګې خدمت به کوي خو د مور او پلار او د اولاد جنگ بوډاوالي کې شروع شي. ځکه چې انسان کمزوری شو بوډا شو لکه سینګ کې رده لاسونه خپې اړقي لاس او خپې ظاهر کار نه کوي غاښونه کمزوري شي وځي سترګې کمزوري شي غوږونه کمزوري شي ملی کمزوري شي ټیټه شي دغه رنګې رده زړه او د دماغ هم کمزوري شي د ده د خولې نه به داسې خبرې وځي چې هغه به مناسب ني بچې به پې خفه کېږي. نو الله مخکې نه وایي ګورې که مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو او دماغ یې کمزوري شو څه بد رد یې درته ووایي نو د هغې په جواب کې ته ورته بد رد ګورې ونه وایې فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هغه وهل او ټکول خو ډېره لویه خبره ده. پام کوه چې د خولې نه ورته اف قدرې ونه باسې وینه رټې وینه شړې. وقل لهما قولا کریما. دواړو سره چې خبرې کوې نرمې خوږې پستې ورسره کوه. که هغې غوسه کېږي ته ورته مه غوسه کېږه. که هغه درته قار کوي ته نرمه خبره کوه. ورپسې الله فرمایي چې د الله په دربار کې وله دعا غواړه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت. ځان ورته کمزورې که چې هغه دې یو څپېړه وي بابا دا بله مه وه. که هغه راته یو ستغه ووایي نو ته ورته غلې شه ورته وخانده او د الله په دربار کې وله دعا وغواړه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. خدایه دې مور او پلار زه ماشوم لوی کړی رکوټ رب العالمین ته پې رحم وکړه په مې رحم کړی ته پې رحم وکړه. نورونو مور او پلار دواړه نبی علیہ السلام فرمایي یو مقام کې هما جنتو کا وی مور او پلار دواړه ستا جنت دي او بل ځای فرمایي همدقلته چې نارو که ستا اورم دی ستا دپاره د جنت د تلو ذریعه هم ده او د اور د تلو ذریعه هم ده. که دوی دې خوشحاله کړل او دعا یې درته وکړه نو د دوی په برکت به جنت ته ځي. که دوی دې خفه کړل غصه دې کړل د دوی په برکت به دوزخ ته ځي. یو بل حدیث کې راځي الجنت تحت اقدام الامهات چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. اوس د حدیث دا مقصد نه دی چې مور قدم اوچت کړي نو لاندې د جنت دروازه ده که نه ورننوځي به. د حدیث مقصد دا چې د مور او پلار د میندو خدمت کوه خپې ورله چاپي کا زور والا وکړه او د انسان دا خپې چې دي د نورو اندامونو په نسبت یو کمزور اندام دی خاورې سره لګي خټو کې لګي سوټو کې لګي متیازو کې لګي. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي چې رده دا کمزوري وجود د مور چې هغه خپې دی او سوټو او خټو کې لګي د هغې احترام وکړه. د هغه کمزوري وجود د کمزوري اندام احترام یې وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي نو خدای به د جنت ته ورسوي. یو لوی بزرگ تیر شوی دی عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه هغه وی ما به ماسخوتن هر ماسخوتن مور له زور کو چاپی به مې وله کول مور مې بوډۍ وه ورته به ناست وم او په خپو به مې وله زور کو. وی یو ځل دا حدیث ما ته رامخکې شو چې الجنت تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې نو ما وله هغه چاپي کوله زور مې وله کو. وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر باندې عمل وکړه دا خپله ګیره مې راواغېسته او د مور د خپو پورې مې ومږله. اگر چې د حدیث مقصد دا نه دی خو ما د حدیث په دې ظاهر عمل وکړو دا ګیره مې راواغېسته او د مور د خپې مې پې پاکې کړې
مور می اوده شوه، زه م اوده شوم. سار چې راغې درس ته یو شاګرد ورته وی وی صاحب بیګا مې په خوب کې لیدې او ډېر خشته خوب کې مې لیدې. وی څنګه دې لیدې په خوب کې؟ وی یو ډېر خشته باغ و په هغې کې روان وې ګرځېدې او خوشحاله وې پکې چې هلقدمي دې کوله، خو ستا په ږیره کې ملغلرې او یاقوت او مرجان و هغې برېښنا کوله. د کاڼو د ملغلرو نه یې دا ږیره ډکه وه. عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه دا بزرګ ورته وایي دا عالم لوی جلیل القدر، وی دا خو تا ډېر خشته خوب ولید. وی دغه باغ چې تا پکې ولیدم دا جنت دی. سړی چې په خوب کې په دنیا کې سړی په باغ کې وویني دا د جنت نښه ده. شین شی سړی په خوب کې وویني، پاکې سپینې اوبه په خوب کې وویني، ګلونه وویني او د دنیا خشته میوه وویني، ډېرې پې خوشحاله شي دا د جنت نشان او نښه ده. وی دا باغ چې تا پکې ولیدم دا خو د جنت نښه او نشان دی. وی صاحب ستا په دې ږیره کې چې دا خشته کاڼې او ملغلرې وې او رڼی کوله دا څه شی و؟ وی دا ما بیګا د پیغمبر علیه السلام په حدیث عمل کړی دی. ما دا خپله ږیره د مور په خپو پورې مږلې ده، نو تا د جنت په باغ کې ولیدم او زما په ږیره کې چې دا کمې ملغلرې وې دا زما د مور د خپو هغه دوړې وې چې تا ته خدای د ملغلرو په شکل کې وښولې. هغه خاورې تا ته د ملغلرو او د یاقوت او مرجان د کاڼو په شکل کې د رڼا والا کاڼو په شکل کې وښولې. دا حقیقت دی رونو. د مور به ډېر خدمت کوي د پلار په نسبت. یو صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس کوي چې د خدای رسوله چا سره ښېګړه وکړم؟ من ابرو چا سره نیکي وکړم؟ وی امک مور سره ښېګړه وکړم. وی ثم من مور نه پس چا سره ښېګړه وکړم؟ وی امک مور سره وکړه. دوباره ورته فرمای. وی ثم من وی صاحب د مور نه پس بیا چا سره ښېګړه وکړم؟ وی امک بیا ورته وی مور سره. وی صاحب دې نه پس وی اباکا. درې ځله نبي علیه السلام د مور نوم اخیستی دی او څلورم ځل باندې د پلار نوم اخیستی دی. ولې؟ ځکه مور د پلار په نسبت ډېره محتاج او مجبوره وي. د پلار خو به بار خدمت هم وکړي، ځان له پیسې به پیدا کړي، کني پردی اجره کې به کښېني یار دوست ته به لاړ شي، نو مور به دې کوم خوا ځي. د مور حق د پلار په نسبت دا په بچي بیا زیات دی. نو د مور او د پلار د دواړو احترام په انسان لازم دی چې د مور او د پلار خیال او احترام بساتي. په بخاري شریف کې یو واقع ذکر کوي امام بخاري رحمت الله علیه او د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې واقعه ده. نبی علیه السلام فرمایي بني اسرائیلو کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی جریج د هغه نوم. هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و. نو یو سړی به لاړ ځنګل ته او ځنګل کې به یې دالله جونګړه جوړه کړه په هغې کې به یې دالله عبادت کو. دغه رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی. اوس به یو سړی په غرونو په غارونو په جونګړو کې عبادت نه کوي، د جمع مونځ له به جومات ته ځي. که ځان له یو ځای کې یو سړی لګیا د عبادت کوي او د جمع مونځ ته فوت کېږي، هغه عبادت کې دومره کمال نشته لکه څومره کمال چې د جمع په دې مانځه کې دی. لیکن هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و. لویه بزرګي به دا وه چې یو سړی به ځنګل ته لاړ او پټ به په جونګړه کې ناست و د خدای عبادت پې کوم، یا غار کې به دیره و د الله عبادت پې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل ورته مور آواز وکړ، ای جوریجه یا جوریج دې خوا راشه. ده په دې اړه کې سوچ وکړ چې زه د خدای مونځ وکړم او که مور له ورشم. یو خوا مور آواز کوي بل خوا الله ته ولاړې. ګوره د دنیا کار نو الله ته ولاړو. زه یاره وی مور له به وروسته ورشم، د خدای دا مونځ پکار دی. مونځ باندې ولاړ دی. مور ورته بیا آواز وکړې ای جوریجه دې خوا راشه. بیا دې پړه کې سوچ کوي چې مونځ وکړم او که دې مور له ورشم. زه یاره وی د خدای حق مخکې د مور سره به ګورو. د مورې سخت ضرورت و، دا نفل خو درست هم کولی شي. په درېیم ځل ورته بیا مور آواز وکړې ای جوریجه دې خوا راشه. بیا دې پړه کې وایي چې یاره دا مونځ د خدای حق دی، دا مونځ به وکړم، مور به خپل کار کوي. مور ورته خیرې وکړې. وی جوریجه اله دې خدای مړ کړه چې خدای د زناکارو ښځو مخونه درته وښیي. مطلب دا چې خدای دې بدنام. یو نیک سړی چې د زناکارې ښځې مخ ته ګوري خدا د بدنامۍ خبره. مور ته لاړه. هغه علاقه کې ګوره د دیندارو خلکو خو د دنیا دشمنان نه دي.
او خلق په قسم قسم الزامونه ملګي یا وجینه و چې هغه بغړ چیلې سرول هغه نه چته بدعملی شوی و او دا هغه په وجه باندې دا هغه یو ماشوم جوړ شوی چې ماشوم پیدا شو خلق راګي رټلوي دا ماشوم تکم دی ته خو واده کړي خزنی دا بچی د کم ځای نه راغی هغه وی دا دغه زنګل کې جونګړه کې چې کوم زبرګ دی دا دنه پیدا دی الزام یې په ولګاو خلق رااله لو دته وی ښا ته دا جونګړه کې دی د پاره دی دا تسبیح دی د پاره اړه ګوره تحقیق خو زمونږ د خلکو وروستو او خبره مخکې وی لکه سپي د نه غوږو تختو خپل غوږ ته نه ګوري او سپي پسې منډې وایي بې تحقیقه مسلمان لګیا دی او په کندو سر هره یوه خبره چې څوک درته وکړي د هغې لاول تحقیق کوه نو وروستو په هغې خبره کې لګیا اوس دا د انسان فطرت دی چې شیطان کومه خبره ورته کې واچي تحقیق یې نه کوي هغې پسې منډې وایي خلک رالل ښه ته دا تسبیح دی له جونګړه کې دې ته دی رہی چې زمونږ دا خویندې لوڼه به دلته راځي چې ایلی ګډې به سره یي ته به ورسره ناروا کړې داسې کې سی به راویویست د هغه جونګړې نه یې وله روانه کړه او ویې ډبوخي وه او ډېر زیات یې ملامته کو په دنیا کې نیکانو له خوا هر قسمه خلک راځي بلا مریدان یې د دنیا مریدان چې دا ستاسو هغه پیر دی مریدان هم وي چې مونږ ته څه خبر وي چې دا شیطان دی رالل لویه پراپیګنډه جوړه شوه او صیبه د دنیا خلک رالل غریب وشرمېد والټه کول وشو جونګړه روانه شو خو د ده خبر هم چا نه اورېده وي یې د خدای بندګانو دا کار ما نه دی کړی خو بیا چې یو ځل در باندې چا خبره شروع شو نو ستا هغه حق خبرې ته چې بیا خلک یې غوږ دي که نه وي چې رښتیا راغلي دنیا دروغ روانه کړي دا عامه قاعده ده دی وی د خدای بدبختو زما خبره خو واورئ که یو هوښیار سړی پکې وی هغه وی لکه رښتیا دی وی ما اورېده د خبره وهی دی به څه وایي خو وي به چې زه پاک یم که نه اخر یو هوښیار سړی وی یاره ته خبره خو ته واورئ چې دی څه وایي وی څه وی ته وی ما دا غلطي او دا ګناه نه ده کړې بې ځایه یم زما بېعزتي وکړه او زه مو شرمولم ولې نه ده کړې دا ښځه چې وایي وی را ماشوم راولی ګوره دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث وی دا ماشوم راولی دومره د لوی پایې بزرګ اخوا دې خوا عبادت ګزار نه دی دومره د لوی درجې خاوند د کرامت او د لوی عظمت خاوند راولې دا ماشوم چې ماشوم یې راوست جوریج ته تپوس کوي من ابوکه پلار دې څوک دی وایه شابه بچې دې ماشوم نه زه تپوس کوم چې د پلار څوک دی ماشوم و دې پلانکې شپونکې زما پلار دی د پلانکې شپونکي نه پیدا خلق ملامت شو او دا بزرگ مذهبی سا غریب بدنام که عمرتا معافی تیو غختا او بیاوتا خلق وی سیب ستا دا عبادت خانه اوس د جونګړې په ځای مونږ د سرو زرو جوړو چنده ولکو د سرو زرو وی نه بس اقتی څنګه و هغسې جوړه کې دا ستاسو غلطي نه و دا زما غلطي او ګناه وه دا ستاسو کار نه دی دا ما د مور خبره نه ده منلې د مور هغه خیرې زما په حق کې خدای قبولې کړې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک خبره باطله قصه نه ده نو دومره لوی بزرګ چې ماشوم ته وایي د اورني ماشوم ته یو څو ماشومانو خبرې کړي دي یو پکې دغه ماشوم دی د اورني ماشوم ته وایي وایه پلار دې څوک دی هغه خبرې کوي د دې نه لویه بزرګي کیدی شي دا څومره لویه زبرګي ده چې د اورني ماشوم خبرې نه ورځي جبه نشي رقولی بې د جړا نه بل کار نشي کولی خندام نشي کولی هغې ماشوم ته وي من ابوکه پلار دې څوک دی او هغه ماشوم بیا وایي پلار مې پلانکی دی ماشوم ته څه پته لګي چې پلانکی یې پلار دی دا د بل کرامت یو ماشوم که لوی شي نو هغه ته د پلار پته نه لګي تر څو چې مور یا بل چا ورته نه ویل چې ستا پلار دی نو یو کرامت دا چې ماشوم خبرې کوي دویم دا چې ماشوم پلار ښیي دا لوی کرامت دی دومره د لوی درجې بزرګ لیکن د مور خبره نه مني د مور خیرې د هغه په حق کې خدای پاک قبلوي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي نو د مور او د پلار به ډېر لوی حاس کې قدر به یې کوي ولې به یې قدر کوي رونو څومره خواري د سره کړې ده زه اوس وایم قرآن کې الله فرمایي مور په ګېډه څونه موده ګرځولې ته به یو خپل ماشوم بچې په شا وګرځې څونه موده په ګېډه ګرځولې بیا د ماشوم هغه پیدایش څومره لوی تکلیفي بیا ماشوم له هغه پی او هغه خوراک ورکول څونه ګران کار دی بیا د ماشوم هغه صفۍ او پاکوالی څونه ګران کار دی
د شپې به د نیمې شپې ماشوم را پاسې جړا به جوړه کړي مور به ورسره ویښه شي دې ته وګوره که نه ستا نه پیدا دي څونه دې پېړه خفه کېږي دغه رنګې ته هم د چا زوی تا باندې هم نه مور او پلار رستړی شوی دی که نه مور بیا څومره رحمي د پلار په نسبت اکثر چې مور او پلار دواړه ویښ شي نو پلار یې ښځې ته کنځل شروع کړي مور ته وله کنځل شروع کړي ماشوم نه قلاره هغې غریبې په قصد خو نه دي جوړولې خو چې سینګتې د خوبه ویسته هم د خوبه ویسته که پلار څونه غوبل جوړ ماشوم دې په جړا کو دی جړو مونږ پې د خوبه وباسې دې نه قلاره غصه شي ورته څپېړه دویم وایي نو دا د مور غلطي ده د ښځې غلطي شوه دې د خوبه ویسته هغې هم د خوبه ویسته هغه به مور را پاسي په نیمه شپه کې هغه ماشوم متیازو له بوځي وینځي جامې ورته واچوي رانجه مانجه او خوشبویي پې پورې کړي او بیا ورسره خاندي خوشحالېږي خوب تې خپل یېري د پلار د ماشوم د بولو نه نفرتي پلار د ماشوم او دسماتې له ګوتې نه وړي او مور ولا هغه او دسماتې په دې خپلو لاسونو باندې وینځي دومره خیال او دومره ګزاره کوي دا مور د دې بچي سره بیا چې کله د پیو نه پرې کوي هغه څومره تکلیفي په مور بیا چې دې ماشوم دې مور سره یې څونه غم او څونه فکر دی پلار سره یې دونه فکر نه لکه څومره فکر یې چې مور سره ټیک د پلار هم لګیا د خدمت کوي دا حرام او حلال چې راجمع کوي دا څوک راجمع کوي دا پلار راجمع کوي منډې سر د شپې منډه او د ورځې منډه کله یو خوا کله بل خوا پلار د بار خدمت کوي او مور ولا د کور خدمت کوي د بچي دپاره د دې وجې نه رب العالمین د مور او پلار حق په بچي باندې ایښو دی دا د مور او پلار حق دی چې پوره کوي یو تابعي تېر شوی دی خیر التابعین او په مشکات شریف کې په دې اخیري ابوابو کې د هغه ذکر دی اویس قرنی رحمت الله علیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل پخپله فرمایي وی په یمن کې یو سړی دی قرن قبیله کې اویس د هغه نوم دی او ډېر غوره انسان دی او بهترین انسان دی لوی شخصیت دی یو صحابي ورته وایي چې د خدای رسوله دومره نیک بزرګ شخصیت دی لوی شخصیت دی دې ستا ملاقات له ولې نه راځي چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راغلی وي خو صحابي به ته جوړ شوی دا صحابي خو ډېره لویه مرتبه د دنیا ټول تابعین او بزرګان او عالمان چې یو ځای کې د صحابي د خپو دوړې ته نه رسي وی چې دومره لوی ده نیکو خاوند دی او ډېر لوی سړی دی نو دې ستا ملاقات له د خدای رسوله ولې نه راځي وی د مور د خدمت د وجې نه زما ملاقات د نشي راتلی بوډۍ مور یې او د هغه خپلې مور خدمت کوي په دې وجه د ما ملاقات ده نه راځي یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وی د ده نښه سره او پیژنګلو یې څه ده وی اویس یې نوم دی او په یمن کې د قرن قبیلې اوسېدونکی دی او دی نښه ده چې د دواړو اولو په منځ کې یا په دې مټ باندې به د برس د برګي یو نښه به یو نشان به او مستجاب الدعوات دی چې څوک ورغی او هغه لپاره یې دعا غوښته نو خدای پاک به دعا قبوله کړي د هغه په حق کې به خدای دعا قبوله کړي او پیغمبر علیه السلام یو وصیت هم وکړ د نبی علیه السلام یو چپن وخت دا چوغه چې ورته تاسو وایه مبارکه وی که د چا ملاقات ده سره وشو د ما دا چپن وله ورکړي د نبی علیه السلام د وفات نه پس د یو څو صحابو ملاقات ورسره شوی د ده په علاقه کې تپوس و که دلته څوک اویس شته په دې قرن قبیله کې وی او یو سړی د اوښان سره او د اوښانو سرولو والا سړی د ځنګل ته ځي راځي چې د دې ورسره ملاقات وشو خبرې اترې ورسره وشو په هغه صفتو چې کوم صفت نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی بیا ته دا صحابي تپوس کوي وی ستا د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت دی وی یو وی تی ملاقات له ولې نه راتلی وی ډېر زیات د نبي علیه السلام د ملاقات په ارمان وی زما اړه کې بل یو ارمان نشته د جنت ارمان زما په اړه کې دومره نشته لکه څومره ارمان چې زما په اړه کې د نبي علیه السلام د ملاقات ولې نه راتلی وی زما بوډۍ مور او د هغې د خدمت ته وجه د هغې بل څوکونه چې د هغې خدمت ته مې پرېښی ځکه نه یم ترغلی د دې صحابي په اړه کې دا خبره هسې تېره شوه چې یاره د مور خدمت څه دومره لویه خبره خو نه وی ستاسو دی ورته وایي وی ستاسو د نبي علیه السلام سره محبت او مینه وه د صحابه ورته وایي وی یو ډېره زیاته وی د هغې څه نښه او څه دلیل دی وی د هغې دا دلیل دی چې موږ د هغه په حضور کې ډېر جهادونه کړي دي او د پیغمبر علیه السلام په اشاره موږ خپل سرونه قربان کړي واقعي د لوی محبت وی او تپوس ته نه کو
د نبی علیہ السلام د احد په غزا کې په جهاد کې کم غاښ مبارک مات شوی دی، کم غاښ یې زخمی شوی دی، کم اوتی دی، کم مبارک غاښ مات شوی دی. هغې صحابو ته دا پته نه لګېده، د دې نه نو خبر انسان دې پته ورته نه لګي. وی ستاسو خو عجیبه محبت دی د پیغمبر علیه السلام سره، د خپل محبوب د غاښ نه هم نه یې خبر چې کم غاښ یې مات شوی دی. وی قسم مې دي چې کله زه خبر شم چې د نبی علیه السلام په یو جهاد کې غاښ مبارک شهید شو او مات شو، وی ما وی چې ښه د نبی علیه السلام په مبارکه خوله کې به غاښ نه و، زما په خوله کې به نو ما وی دا غاښ به نو مې وسته. بیا مې وی اسې نه چې دا بل مې وویسته. بیا مې وی اسې نه چې دا بل غاښ د نبی علیه السلام نی او زما وی د ځان نه مې دا 22 واړه غاښونه ایستي. دا راته یقین سره پته نه وه چې د نبی علیه السلام کم غاښ دی، نو ما ورپسې دا ټول غاښونه وویستل. دغه مې د حضور پاک سره محبت او مینه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده متعلق فرمایي، صفت یې کوي او وی ولې نه راځي ماله د مور د خدمت ته وجه. یو حدیث کې دی، اگر چې د حدیث زمونږ د علماو په نزد داسې ډېر د اوچتې درجې نه دی، خو د فضایلو باب کې بیا هم کافي دی چې نبی علیه السلام یو پیشنګویي ورکړې ده چې ده به عبادت پټ کوه پټ، هېڅوک یې نه دي خبر کړی د خپل عبادت نه، سوا د فرض مونځ نه باقي عبادت د ده چا نه دي لیدي. ډېر خفیه او پټ به یې د خدای عبادت کوه. وی د هغې به والا الله یو صله او اجر ورکوي. د قیامت په ورځ به خدای د ده په شکل فرشتې جوړي، په زرګونو فرشتې، او دی به د هغې فرشتو په صف کې دننه کې او جنت ته به داخل. دا ټول فضیلتونه چې د ده متعلق راځي دا فقط د مور د خدمت ته وجه. حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام صحابي دی، ګوره د دین مسله دا ده چې د یو انسان مور او پلار که کافر مي دی به خیال ساتي. مسلمان خو لویه خبره، د کافر مور او پلار خدمت به هم کې خیال به ساتي. او زمونږ د فقه یو کتاب د شامي هغې یو جزیه لیکلې ده، وایي که د یو سړي مور او پلار کافر یو ګرجې ته ځي نو بوزې به نه، خو که دوی ګرجې ته تلي عبادت لا او د راتلو نی نو د پشې د ګرجې نه راوړی شي، لاړ شه ورسره د هغه ګرجې نه یې پشا راوړه. بوزې مه دی کفر عبادت لا، چې ځي په خپله به ځي کوي چې ما بوزه وی نه بوزم، په دې د خدای نه نیسي. خو که دې تلي وو د راتلو نی نو پشی د عبادت خانې نه د هغه کفر د عبادت خانې نه یې پشا راوړی شي. نو د ابو هریره رضی الله عنه مور و کافره وه، دې خو صحابي دی د نبي علیه السلام، نو هغې به هر وخت دی وهه چې کور ته به ورغی، هغې به پې څپېړې را کېښودې یو څو څپېړې به و، او په دې به یې وخت چې تا ولې د پلار نیکه دین پرېښی دی واپس کافر شي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا چېرته صحابو کې چې یو ځل ایمان ورننوت خو هغه ایمان وکړه. یو ځل کور ته لاړ او مور ته ورمخامخ شو، چې ورمخامخ شو مور ورته یو څو څپېړې ورکړې. داسې یو وخت چې دې ته په جړا راووته او مور ورپسې د کوره راووته، ودرې کوئ چې برابر دی کم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه مشر سړی دی، ته مخکې د مور ورپسې نه کوتک ورپسې مور راغشتې دی او د مدینې منورې په کوڅو کې دې منډې وی، دې مخکې د مور ورپسې ده او جالي. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې ناست دی. وی د خدای رسوله زما د مور په حق کې ته ولې دعا نه کوې؟ چې خدای زما مور مسلمانه کړي. هر وخت مې کنځي رټي مې وی مې اوس یې بیا ووالم او د کور نه راپسې را روانه ده، خو هغه کمزوري بوډۍ ده او د ځوان یې رامنډه مې کړې، دغه د جي را روانه ده. چې نبي علیه السلام وکتل مور سره یې غټ کوتک په لاس کې دی او را روانه ده، جومات ته ورپسې راځي. وی خدای د خدای رسوله ګیله مې ده در چې دعا وکړه، خو د نبي علیه السلام د مبارکې خولې دعا وه. فورا د عرض سره ډغه راوواله، مور سره یې کوتک دی چې جومات ته رانږدې شوه کوتک یې وغورځو. وی صیب دقه ده راله، چې راله جومات ته کېناسته، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فلانکې د ابو هریره مورې څنګه رالې، څه پسې رالې؟ اوس کوتک ورپسې دی، زوی والو له راغلی او وهلې. د ابو هریره مورې څنګه رالې، څه پسې رالې؟ وی د خدای رسول اسلام له رالم ما ته ایمان وښایه. هغه وخت یې کلمه د اسلام وی خدای مسلمانه کړه. که د دې ابو هریره رضی الله عنه د مور سره روانه وي او مور یو ډب ورکوه او دې دوه ورکول ده،
هغې ورته یو کنزل کولې او ده ورته دوه کولې. مور ته به اسلام نصیب شوی او چتم نه. خدای پاک چې مور ته اسلام نصیب او مور یې رب العالمین مسلمانه کړه، دا هم د دې ابو هریره رضی الله عنه د هغه خدمت ته برکت. دې ښه خیال وساته. مور سره یې گزاره وکړه او د نبي علیه السلام نه یې وله دعا وغوښته، خدای پاک یې مور ته ایمان ور نصیب. د پیغمبر علیه السلام زمانه د یو صحابي بیمار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي تپوس ته ورغی چې تپوس ته پیغمبر علیه السلام ورغی. هغه غریب په مرض موت کې و، د وفات بیماري یې وه، مړ کېده. د مسلمانۍ دا طریقه ده چې څوک مري نو ته به ورته تلقین د کلمې شهادت وکړي. داسې به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا به ورته نه وایي چې شابه دا کلمه ووایه. څه پته لګي دغه وخت یو په سړي سخت دی، که دی وایي چې نه وې هسې ورته د شهادت کلمه واوروه. نو چې پیغمبر علیه السلام ورغی نو نبي علیه السلام ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړو. د هغه پې ژبه نه خوځېده. نبی علیه السلام بار بار د شهادت دا کلمه ورته وایي، د هغه پې ژبه نه خوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار شخصیت. تپوس یې کوي دې سړي څه ګناه کړې ده او ډېره خطرناکه ګناه یې کړې ده. ځکه زه ورته د شهادت کلمه وایم چې نبي علیه السلام یو ځای راشي خو شیطان هم تښتي. زه د شهادت کلمه ورته وایم او د ده په ژبه نه خوځي. تپوس وکړې دنه یو خطرناکه سنګینه ګناه شوې ده چې د مور نه یې وله تپوس وکړه نو مور یې وې او یو ګناه ته شوې ده، هغه ده چې زما ډېره زیاته بېعزتي کړې ده. د واده نه مخکې ما سره ډېر ښه او ډېر جوړ و، زما به یې خیال ساته، خو چې کله یې واده وکړه نو زما بېعزتي کوي. اوس ما وحیده ښځې دپاره ما ته کنځل او ستغې سپورې کوي، ما نه دی بخلې، ما ورته د خپل حق نه دی بخلی. پیغمبر علیه السلام وله هغه مور ته سفارش وکړه چې ګوره زه درته سفارش کوم او دا بچی دی وبخ. وی د خدای رسول الله مې نه غواړي، ما سره ډېر ظلم او ډېر زیاتی کړی دی او دا حقیقت دی. ګوره بعضې سړي ډېر ښه سړي وي خو چې واده وکړي نو په بل طرف شي، بیا د مور او پلار او د هېڅ چا هم خیال نه ساتي. زموږ مولوي صاحب د خدای وبخي هغه به وی چې سړی واده وکړي که نه بیا مور اله او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی. مور او خور یې اله او بلا شي او ښځه د خدای نعمت شي. بیا ټیک ته د ښځې خپل حق دی پته، د هغې به خپل خیال ساتي او د مور او د پلار ګورې خپل حق. داسې به هم نه کوي چې د مور او پلار دپاره د ښځې خیال نه ساتي او ښځې سره ظلم کوي. دا هم غټه ګناه ده. بعضې خلک بیا داسې کوي د مور او د پلار د وجې نه ښځه اویزان دی، نه یې ښځه کوي او نه یې پردی کوي. دا هم ډېر لوی سنګین جرم دی. ښځه خو خاوند ته ناست دی، مور او پلار یې پرېښي د خاوند د لاس لاندې چې دی پې څه کوي نو ورسره کولی شي. نو په ښځه به هم ظلم نه کوي. ګورې ښځې کمزوري څیز دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ښځې د خدای په حکم ستا په عقد کې راغلی دي، نو که دې سره هم ظلم وکړه د قیامت پر ورځ بیا درنه خدای تپوس کوي. د ښځې به هم خیال ساتئ. بعضې مور او پلار هم قمقلي په بېځایه خبرو به زوی راټینګ کړي شا به دا ښځه دې ووهه، لمسون به ورته کوي، شیطانت به ورته کوي، د ښځې باندې به ظلم کوي. نه داسې دې نه کوي. مورې که ستا څه حق وي ما ته وایه، بابا که ستا څه حق وي ما ته وایه، هغه به کوم. او ښځه زما لاس ته ناسته را دي غریب دی کور کې څوک دي د هغې به خپل حق ساته. مور له به جدا جوړه راوړې، ښځې له به جدا راوړې. مور له به جدا خوراک راوړې، ښځې له به جدا خوراک راوړې. ښځې سره به هم ظلم نه کوي. هغه تا ته محتاجه ده چې ته پې څه کوې ورسره کولی شي. نو دنیا کې خو به ورسره ته ظلم وکړي، لیکن لوی خدای دې په سر ولاړ دی. د قیامت پر ورځ به دنه خدای پاک د هغه ښځې بیا تپوس کوي. د ښځې لپاره به د مور او پلار بېعزتي نه کوي او د مور او پلار دپاره به د خپلې ښځې بېعزتي نه کوي. د دواړو خپل مناسب حق دی او د هغې به پوره خیال ساتي. یو مسله کې دا راځي که مور او پلار درته وایي چې ښځه پرېږده نو پرېږدې به، لیکن هغه علما لیکي هغه وخت کې چې ګناه د ښځې وي. دا ښځه ستا د مور او پلار نافرماني کوي او دا ښځه تا د مور او پلار حق ته نه پرېږدي. که ته د دې ښځې خیال ساتې او د دې سره ګزاره کوې د مور او پلار نه عاق کېږي. مور او پلار دې عاق کوي او نه بخي دی نه. د مور او پلار حق تلفي ده نه کېږي، بلکل جوړه نه کېږي. ته ډېره ګزاره کوې خو نه کېږي. ښځه دې جدا که د مور او پلار نه، د مور او پلار جدا خیال ساته او د ښځې جدا ساته. او که دا ښځه دې ډېره شیطانۍ بل کار یې نه بې دې نه چې ستا د مور په سر او د پلار په سر درته غیبت کوي او د مور او پلار نه دې زړه توروي، نو بیا دغه ښځه لر کوه خوشې کوه. که داسې نه ګزاره په یو کور کې کېږي نو کوه، که په یو کور کې نه کېږي د ښځې در باندې دا حق ده چې کور به ورته جدا کوې.
ځان له کور او کوټه والا ورکه د ښځې خپل خیال ساته او د مور او پلار خپل خیال ساته. زمونږ د پښتنو خدای یو مزاج دی که چې وادي نه کړې نو مور او پلار په سر ګرځئ. بابا ته خو زما پلار یې که نه، ستا په ما ډېر لوی حق. مورې ستا دپاره به زه 100 او 1000 ښځې خو قربان کړم. ښځه سي مور او پلار نه پیدا کېږي، ښځې د روپۍ 100 دا خبرې به کوي. ښځه یې لالي دي نه چې ښځه وویني که نه نو مور بیا سپی شي او پلار سپی شي. بیا کوتک به پسې راوالي او دربی یې بیا. دا حقیقت دی ګوره. دا راته زه خپل چې شمدید واقعات بیانوم. قسم دې ما د ښځې م راغلي دي. یو وخت کې داسې یو بوډۍ ښځه مې ولیده، یو بوډۍ چې داسې دا کونټۍ ورسره وه، داسې دا کونټۍ او په ټیټه ملا روانه وه، چوکه ورسره وه، امسو په ټیټه ملا روانه وه. ما ته ویې استاد خیر دې ترورې څه چل دی؟ وی ته ما ته وګوره چې مې ورته وکتل دا لاسونه یې تړلي، دې نه یې ټوکړې تاو کړې وې ټوکړې، او دا لاسونه یې وینې وینې دا څه چل دی ترورې؟ درد یې خوړلی دی. وی دا هغه ظالمه والم زوی والې وه، راوی پر ظلم را باندې لتې وخېجولې او دا ټول وجود یې راله وینې وینې کړی. الله اکبر. مې دا بوډۍ مور دې له خو چې اسم د چا لاس نه ورځي، دا دومره که دا خپله مور نی او پردی مور یو څه ظلم به درسره وکړي، خو یو دوه خبرې به یې درته کړي که والې خو دې نه شي، کنځلې خو دې نه شي. ظالمه دومره ظلم دی وکړه وسه. او دقسې یو بوډا بابا هم راله راغلی دی زمونږ د دې علاقې. ته یقین وکړه چې لاسونه او اندامونه یې وینې وینې، لاس او اندام یې وینې وینې، او ما له راغلی دی چې زوی والم. ولې والې؟ بس وی والم. او وی په خوله یې راله وینې را ماتې کړې دي، په خوله. سپینګیرې پلار، دومره زمونږ خلکو کې حیا نشته چې پلار به بیا د ګیرې نه نیسي. سنت سیز ګیره د پیغمبر سنت، د هغې نه به پلار راونیسي. او سپینګیرې پلار بدبخته دا خو که ته د شرمخ خړه ستا په اړه کې وي شرمخ، نو هم به پلار دا چا ګوتې ورنشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه یو قصه کوله. یو سړی یې یادو، هغه سړی م مړ دی، ما ته یې ښولی دی، او هغه پلار یې مړ دی، شته دی نه. وی زمونږ دلته کې د زوړ کور سره خوا کې چې زه د خپل کوره راووتم، یو سړی دی او د پلار په سینه د پاسه ناست دی. یقین وکوئ لتې وله ورکوي، او د دې ګیرې نه پلار نیولی دی، او سپینګیرې پلار یې د ګیرې نه نیولې دی، او لتې وله ورکوي، د پاسه پې خېجي، او ورته څه وایي یاره خو نو ډېر غټ دلی خو ارمان چې پلار مې نو، پلار مې نور ډېر غټ دلی، او لتې وله ورکوي. وایي ما ته یې غزوې پاس او یو 2 څپېړې مې موله ورکوي، پلار مې ته خلاص کړ. مولوي صاحب د خدای وبخښي، هغه قسم دی دا خبر په درس کې څو ځله مونږ ته کړې ده، او هسې عام هم کړې ده. وایي ما ته یو واقعه یاده شوه، دغه پلار چې د زوی را پرځولی وی په دقه ځای یو ځل زه راووتم د کور نه، دغې سړي خپل پلار هم دقلته را پرځولی او په سینه وله ناست و، هغه خپل پلار د ګینه نه نیولی دی، او همدقه الفاظ هم ورته وایي، لتې وله ورکوي او ورته وایي یاره ارمان نو ډېر غټ دلی، پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی د مټه مې ونیوه، پلانکي خفه کېږه ما، یاد مې دي یو وخت کې چې په دې ځای تا خپل پلار را پرځولی، یو لیش نه اخوا او نه دې خوا، خو چې کوم ځای تا پلار را پرځولی او څه دې ورته ویلي دي، زوی هم هلته را وپرځولی او مخکې درته و. دا ګورې بدلېږي نه که ته وایې نن مې پلار ته کنځل وکړل او زه به ځم اوچت سترګې به ګرځم، نه دا شمېره ځان سره چې پلار دې د یو کال و تا ورته کنځل کړي دي، چې یو له رسې زوی به درته کوي. ځان سره نیټه حسابوه، کوم ځای چې د پلار بېعزتي کړې ده هم هغه ځای له ورځه چې هغه ټیم له رسې هم دقه ځای به دې بېعزتي کېږي، یا به دې په زوی کېږي او که په زوی کې نه په بل چا به دې کوي، خو خامخا به دې خدای پرېږدي دی نه. ولې ظلم کوې د پلار او مور سره؟ څه به درته مور او پلار یو 2 خبرې به درته وکړي، ستا لپاره به کوې کې به هم ستا خیر وي. مور به درته یو 2 خبرې وکړي، ستا خیر به یې کوي. درته به وایي جواري مه کوه، درته به وایي ګناه مه کوه، درته به وایي یاره عزت کوه، مونځ کوه، دا به درته وایي، نور به درته څه وایي؟ مونږ خو بې ځایه قسم دې زم د دې خلکو نه جوړ شوي دي درندګان. یو زنانه ما راغلی دی یو کلي، دا دیني مسایل خو پېښې، خاوند وله طلاق ورکړو څه زمانه مخکې، خاوند یې بیا راغی، هغه سخر خواښې یې راغلی، دا هغه هلک هغه پلار او مور هم راغلی، هغه مې ما نه دي ورکړی، خیر هغه خبره مې چې صفا شي چې راغلل طلاق دې ورکړی دی، هلکه په څه دې ورکړی دی؟ ښځه یې وایي وی صاحب په بل څه نه، وی ما ورته وی د سهار وخت و چې پاسه مونځ وکړه، مونځ د مانځه وخت و، مانځله مې دا بدبخته پاسه و چې مونځ وکړه، نو د ما ته 3 کاڼي راوغورځول، طلاق یې راله راځي. داسې زمونږ وطن دی،
دومره جذبات، دومره ظلم او دومره زیاتې، مور او پلار سره ظلم، ښځې سره ظلم، خویندو سره ظلم، وروڼو سره ظلم، ګاونډي سره ظلم. د دې تپوس پر رب العالمین د قیامت پر ورځ کوي. قیامت میدان کې به خدای تپوس کوي. خدای پاک دا خبرې پرېږدي نه، د ظلم بدل نه خدای خامخا لې پرېږدي درته. د یو بزرګ واقع ذکر کوي چې حج له روان و، حج له مور ورته بچې حج له مه ځه، زه بیمار یم او ستا خدمت ته محتاج یم، چې زه مړه شم بیا د هغې نه پس حج له ځم. کال یې ورته قضا کړي. بل کال له بیا ورته مور وایي بچې حج له مه ځه او زه بیمار یم، زما خدمت به څوک کوي، بل مې څوک ستا نه بغیر شته دی نه. بیا پاتې شو. په درېیم کال ورته بیا وایي دا زوی وایي مورې حج له ځم، وایي بچې ما سره څه کوي، زه خو ډېره زیاته کمزور یم، زما خدمت به څوک کوي. زه مورې وایي ته به نه مرې نو زه څه وکړم، حج به نه کوم. ګوره دا اوس هغه بې نیټې جاهل شیخ جاهل چې ورته علم نه و، د دین نه نی خبر، هغه بې علمه شیخي چې ده نو هغه هم تاسو ته معلوم و. څه ناسبه ځان د دین نه خبره. روان شو حج ته چې ته مرې نه مرې موږ د سره څوک، زه به د خپل حج نه کوم. یو قافله کې لاړ، دا ګاډي ماډي هغه زمانه کې خو نو پیاده قافلې وې. یو علاقه باندې تل په یو کلي، هلته کې یو ځای کې دمه راله، چې دمې راله یو سړي غله وکړه، د چانشي پټ غل مخکې دی او خلک ورپسې دي. غل دې جومات ته ننوت، جومات کې ګڼه ګوڼه ده. اوس دا نیک سړی چې دا د مور نه بې اجازته حج له روانه دی، اوس غریب په مانځه ولاړ په خپلو نفلو. غل په دې خلکو کې ګډ وډ شو، هغې رالل دې یې کلک د مټه ونیو. اوس دې غلا وکړه او بیا د خدای کور له راوتښتېدې، لا مونځونو باندې بیا ولاړ. زه څه خبر یم، زه خو وختي راځم، خو د پلان کې نه اوس دې زموږ مخکې هغه دی نه، دا بټوه راپټه نه کړه ظالمه. غلا کې جومات ته تښتې او جومات کې بیا لا په مانځو درېږي، مونځ هم بدنامې. دی وایي زه څه خبر یم، غریب چغې وایي قافلې والا وایي زموږ ملګری دی، د فلانکې علاقې د حج روان دی، ویل سوال نه پې قاضي لی بول. دوه ګوان پیش شو، چې دا دی عمده سړی دی، جیل ته یې بټوه پټه کړه. بله مو چې دا سړی دی. قاضي وی هو د خو ډېر لوی جرم کړی دی، حج له روان دی، په غلا جنون لګي، پیسې غلا کوي، لاس ته پرې کوي، هغه لاس وله دې مرۍ ته بیا ویزان کوي، مخ وله تور کوي، پخر یې سور کوي، او په دې بازار کې چکر ورکوي چې څوک غلا کوي دغه به یې سزا. د غریب کوم ځای منلی کېږي چې ګوا در باندې راغی بیا څه کېږي، لاس یې ترې پرې مخ یې وله تور کو، پخر یې سور کو، او بازار کې وله چکر ورکوي، چې څوک غلا کوي دغه به یې سزا. هغه پرې کړی لاس یې وله دې غاړې ته اویزان کړی چې هغې دا چغې وایي نو دی وایي زما یو چغې ته هم غوږ کېږي، اواز ته غوږ کېږي. هغې چپ شغله وایي نه ما یو خبره خو واورئ که یو سړی هوښیار وي د ده واورئ چې دی څه وایي. دا اواز وکړه وایي چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج ته ځي نو دا به یې سزا وي. غلا مې قسم په خدای کې کړي، نږدې شوی م نه، خو بس دا د مور هغه مور مې دغسې پرېښوده زه د حج ته روان شوم. نو زما اواز دا دی چې څوک د مور نه بې اجازته حج ته ځي نو دغه به یې سزا وي. او د دین مسله هم دا ده که په یو سړي حج فرض وي او د مور یا پلار بوډاګان دي یا یو یا دواړه او د هغې د خدمت څه نه نو دی د تاخیر وکړي، هله د حج وکړي چې د هغه مور د خدمت یې څوک پیدا شي یا د دنیا نه بلې دنیا ته لاړ شي. حضرت موسی علیه السلام د خدای جلیل القدر پیغمبر دی. یو ځل یې د الله نه تپوس وکړو، وایي خدایه ما سره د ما د جنت ملګری وښایه. هغه کس راته وښایه چې کوم جنت کې ما سره ملګري. وایي په پلانکي کلي کې پلانکې قصاب به تا سره جنت کې ملګري. دنیا کې چې داسې یو بل سره دوستانه تعلقات دي، اخرت کې به هم دغسې بعضې ملګري یو بل سره تعلقات لري. حضرت موسی علیه السلام هغه کلي ته لاړ، چې لاړ تپوس یې وکړه هغې قصاب وایي هغه دوکان باندې ناست، چې ورغی قصاب په دوکان لګیا دی خپله غوښه خرڅوي. دې ورته بار ودرېد چې هغه غوښه خرڅه کړه، لږه غوندې پاتې شوه، نو هغه لږه غوندې غوښه یو تیلی کې واچوله، دوکان یې بند کړه روان. حضرت موسی علیه السلام ورته وایي وروره زه میلمه یم، ما ځان سره میلمه کولی شي بېګاله شپې ته. هغه وی یو ډېره ښه ده زه چې کور ته یې بوت، چې بویه ته موسی علیه السلام فرمایي دې کور ته دننه کړو، چې کور کې مې وکتل یو دی یو بل انسان دی، نور څوک نشته. وایي ما ته وایي دلته کښېنه، دی یو ځای کټ کې کښېنولو. وی دې لاړ هغه غوښه یې پرې کړه، یو کټوی کې یې واچولو، اور یې ورپسې بل. وی بیا یو زانګو وه، هغې زانګو له ورغې او په هغې کې یو بنیادم پروت دی، هغې ترې اوچت اوبې ګرمې کړې، هغه بنیادم یې پې پاک ولمبو او خشته ښکلې پاکې جامې هغه بنیادم ته واچولې او خوشبویي پې پورې کړه.
او بیا هغه بني آدم انسان راواغشت او هغه زانګو کې واپس سملو او ورغه هغه غوښه پخشي و د هغې ښوروی راواغشت او په دې خوله کې ورته لږه لږه واچول. هغه انسان یې موړ چې موړ یې که هغه انسان دا لاس اوچت کړي او خوله یې وخوځول. بیا ما له راغې باقي ډوډۍ راوړم او د په شریکه وخوړه. وایي ما دې تپوس وکړه چې وروره تا نه دا تپوس کوم ستا نوم څه دی؟ وایي نوم خو یې راته هغه واغست چې کوم ما ته خدای ښوولو چې دا به د جنت کې ملګري. وایي چې دا بني آدم څوک دی؟ وایي دا زما مور ده. دا ته څه کوې دې مور سره؟ وی بددقه مې یو مور ده او یو زین. د دې مور زه خدمت کوم، دا د ګرځېدو نه ده شله ده. زه دقه خدمت کوم چې سار وختي د خوبه پاسم د دې پاکوالی وکړم، دا ولامبو پاکې جامې ورته واچوم، خوشبویي پې پورې کړم او ښوروا وله خوله کې ورکړم مړی کړم. او چې کله ماسخوتن د دوکان نه راشم نو بیا هم دغه خپل کار کوم، دا مور څه پاکوم جامې ورته اچوم او ښوروا وله ورکوم. دا زما ډیوټي ده. وی ما ورته وی چې تا نه یو تپوس کوم، دا مور چې تا مړک له دې څه خوله وخوځول او لاس یې پورته کړل، معلومېږي دا چې دعا یې درته کړې ده. څه دعا یې درته وکړه؟ اوس وی ما پېژنې نه چې زه څوک یم. وی ما ته وی چې دا زما مور ده، صرف یوه دوا ده دا ماته کوي، بله دعا نه کوي. په ژوند کې یو دعا کوي. وی ما چې هغه څه دعا ده؟ وی دا وی چې خدای د موسی د بني اسرائیلو د موسی پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه. دقه یوه دعا راته کوي. نور اسراته نه خدای دې وبخو نه بل. بوډۍ مور مې ده همدغه راته وایي. حضرت موسی علیه السلام ورته ما پېژنې نه؟ وی ده د بني اسرائیلو پیغمبر موسی مې نوم او ما د الله نه تپوس کړی دی چې ما ته زما د جنت ملګری وښایه، نو خدای راته ته ښودی. ستا د مور دعا ستا په حق کې قبوله ده. او دا د نبي علیه السلام حدیث هم دی ګورې ښه، په بخاري شریف کې مشته او په ترمذي شریف کې مشته چې یو څو دعاګانې خدای قبلوي. یو دعا پکې د مور او پلار غایبانه دعا ده چې د بچي دپاره کوي. مور او پلار چې بچي ته دعا کوي خدای پاک د هغې بچي دپاره یې قبلوي. نو د مور او پلار به ډېر احترام کوي، عزت او خیال به یې ساتي، قدر به یې کوي. او که کوم انسان د مور او پلار قدر او عزت ونه کړ، مور او پلار ته خفه لاړل د دنیا نه، دا مسله واوره دنیا کې به رزق مخکې و دی به ورپسې رزق به یې تنګي. دا د دین مسله اوو پشتو پورې به په اولاد کې دقه اثر چلیږي. تر اوو پشتو پورې به اولاد داسې وي ذلیله به. او که یو سړی وي چې د ما نه خو مور او پلار خفه تلي دي، اوس به څه کوم؟ خو مړه دي. د دین مسله دا چې قبر لدې وله بار بار دي، قبر لدې وله ډېر دي. او د خدای په دربار کې دعاګانې وله غواړي، دعا دې وله غواړي، قبر لدې دي، خیرات او صدقه دې کوي مور پلار پسې د هغې ثواب بخي، د هغې حقوق نه به یې خدای وساتي. یو بله مسله واوره، بعضې وخت مور او پلار بچي سره زیاتې او ظلم کوي. یو بچی دی، دوه زامن دي د یو سړي مثلا، یو مالدار دی او بل غریب دی. مالدار د مور او پلار ښه خیال ساتي، هغه غریب یې هغسې خیال نشي ساتلی. نو مور او پلار ظلم کوي، دی غریب زوی ته خیرې کوي. دا هم یاد وساته، که بې ځایه دي بچي ته خیرې وکړه د قیامت پر ورځ به خدای تا نه تپوس کوي. دا به نه وي چې ملا صاحب خو نن تقریر وکړو د مور او پلار حق یې بیان کړ او زوی پسې ونښلې، زوی سره ظلم او زیاتې شروع کړي، انګور سره ظلم او زیاتې شروع کړي، تا نه به خدای تپوس کوي که بچي سره دې بې ځایه ظلم وکړي. د قیامت لویه ورځ شته. اوس که مثلا یو سړی دی، هغه د خپل مور او پلار ښه قدر او ښه خیال ساتي، ښه عزت یې کوي، ښه خیال یې ساتي او ښه قدر یې کوي، او دا مور ظلم کوي، دا پلار ظلم کوي، او هسې ورته وایي چې ما نه یې بخلې، ما عاق کړی، نو په دې ګورې بچې نه عاق کېږي. ښه، په دې مسله ځان پوهېږي. که دې بچي د مور او پلار نافرماني وکړه، عاق شو د خدای په نزد، او که دې بچي د مور او پلار نافرماني ونه کړه، دې یې ښه قدر او عزت کوي، پلار یې لیونی دی، مور یې لیونی ده، هسې به څه ورته عاق کوي، نو په دې نه عاق کېږي. دا عاقوالی ستا خپل صفت دی، دا د مور او پلار صفت نه، دا ستا صفت دی. که تا د مور او پلار قدر وکړو، خیال دې ساته د خپل وس مطابق، بلکل پې نه عاق کېږي. او که د مور او پلار بې قدري کې، نو که هغه راته ویم چې بچې درته کوي، خو تی بې قدري کې، نو عاق شوې. د مور او پلار به پوره خیال ساتي. نو خبره مې دې پورې کوله چې نبي کریم صلی الله علیه مور او پلار پسې خوشحالېږي، ټول عمر لګیا سه د مور بېعزتي وکړه، په معمولي څیز باندې ګورې مور او پلار خوشحالېږي. نو هغه حدیث مې درته وی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی څه چلی کړی دی، مور یې وی زه خفه کړی یم، د واده نه مخکې د ما خیال ساتو چې واده کړی، زه خفه کړی، ما نه دی بخلی.
وی زه راته سفارش کوم دا بچی دی وبخ. وی د خدای رسوله ډېر زیات ډېر راله دړدولی نه بخه. وی ګوره که دې ونه بخې د جهنم اور له به ځي. وی خدای دې ورته دوه ځله بوځي. زما اړه دړدولی چې ځي او زر ځله دې ورته لاړي. خپی مور او پلار ده. پیغمبر علیه السلام یو هوښیار شخصیت ورشه وی خشاک راوړی. په صحابه باندې خشاک را جمع چې خشاک یې را جمع که امور ورته وایي څه کیف دی؟ وی دا بچی دې سوځوم په دې اور کې. ولې سوځی صاحب؟ نو وی تا نه دي بخلی خو چې اوس یې سترګې پټې چې نیغ په نیغه دې اور له روان دی که د دې نه خطرناک او سخت اور له روان دی. نو د ده دا عذاب درته لږ په سترګو ښیم چې کم اور لري چې یو پوټې ته د خپل بچی هم لږ په اور کې ووینې که نه. مور بیا هم موري. وی ښه اور له به ځي وی او وی دا د خدای رسوله ومې بخه. ګوره په معمولي سي مور څونه ته خفه کې خفه کې خفه کې ځکه نه چې دا ټول عمر دې مور خفه کړې ده. ته یوه کیله یو څه بېګا د شپې او مور ته سپینه کا وی مور یې دا کیله واله چې څونه دعاګانې درته کوي. یوه کیله د اتانو ده یا د یوې روپۍ ده. یو بېکاره غوندې سیب واله سخا واله سخا او مور له یو څه وی مور دا مې دله راوړی دی. یقین وکړه په خپله به یې ونه خورې او ستا په بچو به یې وخوري. وګورئ تجربه وکړئ تاسو. مور او پلار له میوه یو څه په خپله به یې نه خوري او ستا په بچو به یې خوري. په لږ څیز مور او پلار خوشحالېږي. ماسخوتن ورته کښېنه لږ زور ولو که چاپي ولو مور سره کښېنه لږه چاپي ولو که او د یوې روپۍ یوه کیله وله سپینه که او مور له ورکه مور یې دا واله هغه نیمه سخا کیله وله ورکه. ته ګوره ټوله شپه به پاسې او بچي ته به دعاګانې کوي. دا د مور او پلار رحمي پړکي او ردي خو نن تمه ده. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. یو ځای کې یو سړی او پلار ورسره ناست و. دا پلار یې بوډا د سپینګري دې زوی ته وایي وی داسې مخامخ په دیوال د پاسه یو قارغه ناست. دا پلار وایي دې زوی ته بچي دا څه دي؟ وی قارغه دی. وی بچي څه دي؟ وی قارغه. بیا ورته وایي وی بچي څه دي؟ وی قارغه دی که. غوسه شو دا پلار غلی شو. وی بچي دا په دیوال څه دي؟ وی په سترګو ړوند خو نه شل ځله مې درته وی قارغه دی که. پلار ورته وی بچي ستا نه مخکې مالي دی خو چې دلته کېناستو نو ما ته یو واقع را یاده شو. وی دقسې ته زما په غېږ کې ماشوم وی او یو قارغه راغی په دیوال کېناست او تا ما ته بابا دا څه دي؟ ما وی قارغه دی. بیا دې وی بابا څه دي؟ ما وی قارغه دی. او تا څو ځله ما نه تپوس وکړو چې تا به وی بابا څه دي؟ نو ما به دله خوله ښکلوله خوشحالېدم چې زوی ما سره خبرې کوي. او نن که مې د څلورم ځل نه د نه زیات تپوس کوو نو کوتک ته دې ګوتې کولو. دا حقیقت دی. ګوره څومره ګزاره مور او پلار د بچي سره کوي او بچی پې څونه رحم کوي. بې د کوتک نه بل څیز لاس کې نه چې ورشي بار به یارانو دوستانو سره ګپې شپې به او خندا خوندي وي. خو چې مور او پلار ته وګوري زمرۍ به یې د برېتو نه تړلي. حدیث کې څه راځي؟ د پیغمبر علیه السلام خبره ومنئ دی کې هم خیر دی. وی چې کم انسان کور ته ننوت او مور ته یا پلار ته په خوشحاله نظر داسې وکتل داسې د خوشحاله نظر باندې. خدای پاک یو روایت کې د حج ذکر دی بلکې د حج او د عمرې الله به په یو نظر دی بچي لا چې دا مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل په دې یو نظر به له خدای د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ور څومره لوی اجر دی پکې یو نظر باندې. موږ څه چل کوو بار به خوشحاله یو خو چې مور ته وګورو تندې به م را تریو کړي وتا غریب رانه کوټې ته وتل. چې پلار ته وګورو تندې به مو ته پنځلس ګونجي کړي غریب رانه روان شي. لاره دې زمانې تهذیب والا مخلوق تعلیم یافته مخلوق چې دا غټ تعلیم والی د هغه چې میلمانه راشي صاحبه بابا غریب یې ګیا لتلی دی او پنډ یې راوړی دی کور کې یې غورځولی دی جامې یې شلېدلي دي. دا څوک و دا پنډ چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. بیا په هغه خپل پلار شرمېږي. پلار ته وایي پلار ورته وایي بچې ستا دفتر کوم دی؟ بابا ته کښېنه هلته ته څه کوې مه راځه. شرمېږي په هغه پلار چې ورسره په مجلس کې کښېني. خو عامې خبرې دي مونږ ته پته ده. په هغه خپل پلار په پلار ولې شرمېږي؟ په پلار چې کوم زوی شرمېږي دا حرمونه دي دا سیل نه دی. په مور چې کوم بچې شرمېږي دا حرمونه دی سیل نه دی. د مور او پلار به قدر کې عزت پکې احترام پکې لاسونه وله ښکل کا. ته ګوره دنیا به در پسې و ته به دې مخکې منډې دی. دنیا به دې مخې خیرت به دې مور او پلار درته دعاګانې کوي ستا دپاره دې نه جنت بل نشته. د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده زما خبره نه ده. نو ډېر خیال ساتئ او ډېر عزت کوئ د مور او پلار. او که د مور او پلار قدر او عزت مو نه کړ دنیا کې به م رزق مخکې ته به ورپسې
روزی به دې په قسمت کې ني او آخرت خو یې ډېره تبه. خدای پاک دې مونږ ټول لا دې توفیق راکړي چې د مور او پلار خدمت. د شیبه او د عتبه د غلام څه نوم دی چې نبی علیہ السلام انګور ورکړي؟ عداس دا هغه نوم و، عداس، عین او دال، د دال د پاسه شد او زول. د دې خبرې څه ضرورت؟ حدیبیه صلح ته حدیبیه ځکه وایي دالته یو کوی و، د هغه کوی په غاړه باندې د پیغمبر علیه السلام سره دا صلح شوې ده. چې یو سړی نظر ومني د هغې خوراک په خپله جایز دی او که نه، د منښتې خوراک به تم نه خورې او ستا بچي به هم نه خوري. د یونس علیه السلام د پلار نوم متا دی. مصنوعي غاښونه لګول درست دی که نه؟ بلکل جایز دی. که یو سړی مصنوعي غاښ لګولی شي، لیکن که دا غاښ داسې و چې هغه په دې خوله کې پروت دی لرکولی شي، نو بیا د غسل دپاره چې ته کوم چارهدام کوې خوله اینځې هغې له به لرکې. او که دا غاښ بلکل دی بل غاښ سره پیوست دی لرکېدي بلکل نشي، نو بیا خیر دی که لرم نشي پروا نشته. دی وی خوب مې لیدلی چې زه ځان کوم او خلق ځان ته راجمع کوم تعبیر یې سره. دا د دعوت تعبیر دی. څوک په خوب کې ځان کوي دا را دې نه خره چې تا نه به خدای هغه کار اخلي چې ته پې دین ته خلق رابلې. د دین د دعوت کار به دنه رب العالمین اخلي. د یو طالب دپاره یو پیر سره بیعت کول څنګه دي؟ بلکل کولی شي. بیعت کوه او ذکر و اسکار کوه، درود شریف وایه، خو دا کوشش کوه چې درنه پې خپل سبق ورې پاتې نشي. د طالب چې دا کوم سبق زده کوي د استاد د قرآن او سنت دا فرض کفایي دی او دغه بیعت سنت دی، مستحب دی. نو که دواړه کولی شي ډېره ښه خبره ده. خو که دا خپل سبق د دین پې درنه پاتې کېږي نو بیا چې کله فارغ شي نو بیا بیعت وکړه وروسته. خو بیعت د تصوف دا د انسان د ژوند د جوړېدو دپاره یو بهتره لار ده. د سړي تزکیه د باطن پې راځي. د مور او پلار اولاد خوښي، خو چې واده ولو کړي نو بیا نی خوښه. ځکه یې نی خوښ چې دی وایي مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی کړ. که ده د مور او پلار احترام وکړو ولې به یې نی خوښ؟ ته وله ماسخوتن یوه کیله وړه د ما په اصولو باندې عمل وکړه، یا هسې ورسره کښېنه او په خپو وله زور کوه چې سته د مور پلار خوښ یې او که